الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هغه کسان چې د الله عهد د ټینګ تړون وروسته ماتوي، الله چې د کوم شي د پیوندولو امر کړی دی هغه غوڅوي او په ځمکه کې فساد خوروي. په حقیقت کې همدا خلک زیانکاران دي. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تاسې څنګه له الله سره د کفر چلند غوره کوئ؟ په داسې حال کې چې تاسې بې روحه وئ، هغه تاسې ته ژوند درکړ، بیا همغه ستاسې ساه اخلي، بیا همغه دوهم ځل تاسې ژوندي کوي، بیا د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. هماغه ذات دی چې هغه ستاسې لپاره د ځمکې ټول شیان پیدا کړل، بیا یې پورته خواته توجه وکړه او اسمانونه یې برابر کړل او هغه د هر شي علم لري.